بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته دا وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ یو اتومات ترانسکریپت د ډیټابیس په رقم باندې جوړ کړئ. ډیټابیس دغه ته وایي چې تاسو ټول ارقام ولرئ یا د یو فورمول په ورکولو سره یا په یو ادک معلومات په ورکولو باندې تاسو ټول شیان واخلئ. په ترانسکریپت کې معمول تاسو د یو نفر هغه مشخص معلومات غواړئ، مثلا د تذکیرې نمبر، د هغه د ثبت کتاب شمیره، د پاڼې شمیره یې، د ثبت شمیره یې، ولایت یې، د تولد کال یې، د پوهنتون شمول کال یې، د فراغت کال، د سمینار عنوان یې په آخر کې چې فارغ شوی دی، مثلا دا معلومات غواړئ. د تاریخ لپاره د دې په خاطر باندې چې تاسو تاریخ ورکوئ، د دې لپاره به دلته نوشته کړئ چې مساوي او ټوډی به ورسره نوشته کړئ. ټوډی چې ورکړو قوس به وتړئ او انټر، دا به تاسو ته د هغې ورځې تاریخ درکړي. صحیح شو. بل به تاسو دلته په دغه چپه خوا کې دلته ټول ولیکئ، اول سمستر نه تا اتم سمستر پورې دا مو ټول ولیکل. صحیح شو. د آی ډي نمبر دپاره به آی ډي ځای به انتخاب کړئ، دغه ټول کالمونه به انتخاب کړئ، دا چې واخیستل چپه کلیک به پرې ووایئ، چپه کلیک هم چې ووایه سیلونه به مرج کړئ. صحیح شو. نو دلته به فارمټ سیل ته ولاړ شئ. فارمټ سیل ته چې ولاړلئ په دغه ځای کې مرج سیل باندې کلیک وکړئ. دغه ټول سیلونه یو دانه سیل جوړ شي. اوس اته دانه سیلونه نه دي، دلته یو دانه دی. صحیح شو. دلته به نوم ولیکئ او په دغه ځای کې به د ټولو مضمونو نومونه ولیکئ. مثلا ما د نمونې په شکل دا څو مضمونونه لیکلي: هیستولوژي، وایرولوژي، پاتولوژي، پلان، پابلیک هیلت دی، منیجمنت دی، آرټ دی او سپورټ. دا مضمونونه دي ټوټل. صحیح شو. او بل ټوټل د دغو مجموعو د دغو مضمونو د مجموعه او ګریډ د دغه نفر په هر سمستر کې په څوم لیول باندې راغلی دی. صحیح شو. دا به تاسو یو جوړ کړئ. بل به راشو د رجستر صفحې ته. د رجستر په صفحې کې به تاسو دلته وګورئ چې تاسو آی ډي نمبر لرئ، تذکیرې نمبر لرئ، د کتاب شمېره، هغه معلومات موږ چې کوم لیکلي وو، ولایتونه یې، د ثبت کال یې او د سمینار عنوانونه یې، دا به ټول تاسو کې ورکړئ په دې ځای کې. صحیح شو. نو دا معلومات هم چې ټول ورکړل، بیا به راشئ تاسو د اته سمستر نمرې به واخلئ. نو هر سمستر دپاره ما همدغه رقم یو جدول جوړ کړی دی چې آی ډي نوم آی ډي لري، نمبر لري. مثلا استاد شوقه چې ورکوي دا فکر وکړئ چې شوقه ده د هر مضمون دپاره او د هر سمستر. دوهم سمستر دی، دریم سمستر دی، څلورم سمستر دی، پنځم، شپږم، اووم او اتم. د ټولو سمستر دپاره مې نمرې رسولي دي. د ټولو سمستر دپاره مې نفر ګریډ کړي دي چې څوک اول نمره دی، څوک دوهم دی. 19 شاګردان دي په دې صنف کې. صحیح شو. دغه ټول معلومات به ورکړئ په دغه ځای کې. ټول معلومات هم چې تکمیل کړئ را به شئ د ترانسکریپت صفحې ته. د ترانسکریپت صفحې ته چې راغلئ تاسو به اول راشئ د تذکیرې په خانه کې به مساوي ووایئ. په دې کې چې مساوي ووایه نو تاسو به دلته نوشته کړئ چې ایکس لوک اپ. په ایکس لوک اپ باندې ور کلیک کړئ. نو کومه خانه کې تاسو غواړئ چې هغه آی ډي نمبر یا نوم ولیکئ. مثلا موږ د آی ډي دپاره دا خانه انتخاب کړې ده، په دې خانه به کلیک کړو، کامه به ورکړئ. کامه هم چې ورکړله بیا ورشئ، مثلا موږ د دې په خاطر چې د راجستر معلومات غواړو، د راجستر ټب ته ورشئ. دلته به په آی ډي په خانه به ټوله ورته انتخاب کړئ. صحیح شو. دا هم چې انتخاب کړو، کامه به ورکړئ. تاسو د دې دپاره کوم معلومات غواړئ. موږ غواړو چې د تذکیرې د نمبر نه نیولې ته سمینار ته عنوان پورې ټول معلومات پیدا کړو. نو دا به ټول انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړو قوس به وتړئ، قوس به وتړئ او انټر به ووایئ. صحیح شو. دا یو فورمول. تاسو که اوس ووینئ دلته هش ان ای ورته لیکل شوی دی، د دې په خاطر چې د آی ډي نمبر خالي دی. په همدغه رقم به تاسو دلته ولیکئ د دغه سمستر دپاره. زه به د اول سمستر ولیکم، مثلا ایکس لوک اپ قوس په شروع کې کومه خانه کې تاسو غواړئ آی ډي نمبر، بیا به کامه ورکړئ. را به شئ دغه لوک اپ ارې تاسو په کوم ځای کې کوم شی ګورئ، اول سمستر باندې به کلیک وکړئ. په دوم چې کلیک وکړو تاسو په آی ډي باندې د آی ډي خانې ته راشئ، ټول آی ډي ګان به انتخاب کړئ. صحیح شو. دا هم چې انتخاب کړو بیا به د دې نه وروسته کامه ووایه. کامه هم چې وویله تاسو کوم معلومات غواړئ، د نیم نه نیولي ټول مضمونونه، ټوټل او ګریډ یې. صحیح شو. دا به ټول انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړو قوس به وتړئ. قوس چې وتړو انټر به وکړئ.
په همدغه رقم به تاسو د دوم سمیستر د دریم سمیستر تاسو که چیرې ووینئ دلته اور فورمولونه ورکړل شوي دي. صحیح ده، تا اتم سمیستر پورې به ټول ورکړئ. اوس به د نمونې په شکل باندې تاسو د آی ډي نمبر واخلئ. مثلا زه څمه دلته د هر محصل نمونه د ما سره شته دي. مثلا زه نمبر راخلم 417 د فرید دپاره. صحیح شو؟ نو په دغه ځای کې په آی ډي نمبر کې به تنها 417 نوم شته که 417 چې نوم شته کو نو تاسو به ووینئ چې دلې د دغه نفر ټول د هغه عمومي معلومات یې راغلل، د سیمینار عنوان یې راغله، صحیح شو، د فراغت کال یې راغله، د تولد کال یې، ولایت یې، د ثبت شمېره یې، د پاڼې شمېره یې، د کتاب د ثبت یې، صحیح شو، د تذکرې نمبر یې او د نن ورځې تاریخ دا ټول راغله. نوم یې راغله، د نوم نه وروسته په هر سمیستر کې نمبر تاسو وینئ چې دا نمبر راغلی او په آخر کې دغه ټوټل د نمرو راغلی دی او ګریډونه د هر سمیستر لپاره. د دې په خاطر چې د دوی ټول 14 12 او 14 دي. ښه یو بل نفر وګورو چې د هغه نمرې نسبتا ښې وي. مثلا سلیم به وګورو، د سلیم نمبر آی ډي چې دی 398 دی. نو دلته به موږ شته کړو 398 که 398 و 398 صحیح شو. 398 هم چې کله ووایو نو دلته به سلیم راشي، د سلیم د تذکرې نمبر، د ثبت شمېره او پاڼه کتاب یې، ولایت یې مثلا د وردګو دی، د تولد کال یې، د شمول کال یې په 1951 پوهنتون ته تللی، په 90 کې فارغ شوی دی، د سیمینار عنوان یې چې دی د ناروغ شکایت او د ډاکټر دانس. صحیح شو. اوس به راشو په ټولو صنفو کې به یې نمرې وګورو. په اول سمیستر کې 19 نمره دی، یعنې آخري نفر و. په 5م سمیستر کې نفر اول نمره شوی دی. صحیح شو. د دې په خاطر چې نمرې ډېر دي تر ټولو نه. په 8م سمیستر کې 2 نمره دی. صحیح شو. اوس به یو بل نفر هم تمرین کړو چې تاسو پرې وپوهیږئ چې دا څه رقم. مثلا پریټي ده 315 نمبر یې دی یا آی ډي 315 دی. نو په آی ډي نمبر کې به 315 نوم شته کړو. په آی ډي کې به 315 نوم شته کړو. دلته چې څنګه 315 نوم شته کړو نوم به یې راشي. نوم یې چې راغلو ټول مشخصات تېر شي. مثلا د زابل ولایت ده، د تولد کال دی، د فراغت کال او د سیمینار عنوان چې دی نړیوالې مؤسسې او صحت عامه. صحیح شو. په اول سمیستر کې 12مه نمره وه، په 4م سمیستر کې 4مه نمره وه او په آخر سمیستر کې 14مه نمره وه. صحیح شو. نو په دغه رقم باندې تاسو دغه غونډ ترانسکریپټ په ډېر اسانه شکل باندې په ظرف د 2 کلیکو باندې تاسو تیارولی شئ. تنها اول مهمه برخه یې دا ده چې ډیټا ته خپله تنظیم کړئ. ډیټا هم چې تنظیم کړله ټول معلومات به په ډېر آني او فوري شکل باندې تاسو لوستلی شئ. دلته ما لیکلي چې د تدریسي مدیر دلته به هغه امضا کړو، دلته به د رئیس امضا وي. صحیح شوه. نو په دغه رقم باندې تاسو چې کله پرنټ ووایئ، اوس به زه پرنټ ووایم، چې پرنټ ووایئ د تاسو به په دغه رقم باندې ترانسکریپټ راشي او چاپ به یې کړئ. نو ضرورت نشته چې تاسو تحصیلاتو ته مثلا په ورځ منډې ووهئ یا هفتې ورته تېرې کړئ یا یو پوهنتون ته زارۍ وکړئ. نو ډېر په سټنډرډ شکل باندې هر پوهنتون کړلی شي په دغه رقم یو ورډ ډیټابیس جوړ کړو د هر صنف دپاره یا د هر کال دپاره. نو په دغه رقم باندې دی کړلی شي چې د غونډو محصلینو ترانسکریپټونه په هغه ورځ چې فارغ وي دا ورته جوړ کړو. هغه فورمول چې موږ کار کړی دی هغه د ایکس لوکاپ دی. 2 ځایه هم کار کړو، یو د دغو معلوماتو د لاسته راوړلو دپاره او بل هم د دغو نمرو یا خپله د ترانسکریپټ دغه اصلي درجې او مجموعي نمرې چې دي د دوی د لاسته راوړلو دپاره. نو تاسو کړلی شئ چې د ایکس لوکاپ فورمول استفاده وکړئ او یو سټنډرډ ترانسکریپټ چې په اتومات شکل باندې اپډیټ کېږي تنها د آی ډي په ورکولو باندې تاسو د هغو ټول معلومات درسره ثبت کړئ. ښه چانس. که کومه پوښتنه لرئ، کوم کمنټ لرئ، غواړئ زه څه شی کې تغییر کړمه یا هم خپله دغه ورډ ډیټابیس په کار وي زه یې درسره شریکولی شم. تاسو کړلی شئ چې ماته د ویډیو په کمنټ کې ولیکئ، زه به د تاسو سره حتما دا شریکوم. نو ښه چانس او د دې په هیله باندې چې ښه ترانسکریپټ او یا دې ته ورته نور واړه ډیټابیسونه جوړ کړلی شئ.